د سوپر پاور د سټیټس لپاره چې ضروری کوم خبره یې هغه معیشتي او اقتصادي، ځکه چې په 1991 کې کله روس ټوټې شو نو روس دفاعي لحاظ سره کمزوری شوی نه خو اقتصادي لحاظ سره دومره زیات کمزوری شو چې بیا د امریکې د مقابلې نه تر دې پورې چې هغه کوم ملکونه یې قبضه کړي وو هغه بیا هم خپله قبضه کې نشو ساتلی نو ځکه ټوټې شوی و. امریکا د دنیا د ټولو نه غټه اکانومي ده، یعنې د امریکي جی ډي پي د دنیا د ټولو نه زیاته جی ډي پي ده او د دې جی ډي پي څومره ده نه 28 ټریلیون ډالر، لیکن د ټولې دنیا دولت چې دی نو په هغې کې د امریکي حصه چې ده هغه 26% جوړیږي، یعنې د دنیا څلورمه حصه دولت امریکي سره دی. دغه شان صرف دا نه ده ګینې چې د امریکي حکومت مالدار دی، ریاست مالدار دی او خلک غریبانان دي، نه بلکې امریکا کې فی قسم دني چې دا پر کیپټا انکم هغه 85,000 ډالر ده. او بل طرف ته چاینا چې هغه د امریکای مقابلې والا ملک دی هلته کې فی قسم دني صرف او صرف 13,000 ډالر ده. د دنیا د ټولو نه غټ سټاک ایکسچینج نیویارک سټاک ایکسچینج دی. د نیویارک سټاک ایکسچینج مارکیټ کیپټل دی 25 ټریلیون ډالر 25 ټریلیون ډالر او بل طرف ته یورو نیکسټ دا هغه مارکیټ کیپټل چې دی هغه د 1 ټریلیون ډالر نه یعنی 7 ټریلیون ډالر نه کم دی. امریکای په بانکونو کې چې کومې پیسې پرتې دي هغه وایي دي 23 ټریلیون ډالر او دا په دنیا کې د ټولو نه زیاتې دي. د دنیا 1500 غټې کمپنۍ چې دي نه په هغې کې 121 د هغې هیډ کوارټر په امریکا کې دي. په د دنیا کې د ټولو نه زیات ګولډ چې دی سونا نه هم امریکای سره ده او دا 8000 ټنه، چاینا سره چې کومه سونا ده هغه 2000 ټنه ده. د ټولو نه زیات بیلینیرز چې کوم دي اربپاتیان نه هم په امریکا کې دي او د دوی په شریکه باندې چې کوم دولت جوړیږي هغه 3 ټریلیون ډالر جوړیږي. نن دور د ټکنالوژي دور دی او چې د کم ملک په ټکنالوژي باندې هولډ دي نه هغه ملک په دنیا باندې راج کوي. نو امریکا دلته کې هم دومره زیاته مخکې ده چې تاسو د دې اندازه ولګوئ چې ګوګل نو په انټرنیټ باندې چې څومره سرچ کیږي هغې کې 92% سرچ په ګوګل باندې کیږي. ګوګل ته موږ د ټکنالوژي د دنیا دیو ویلی شو. په دنیا کې چې په سټاک ایکسچینج کې کوم لیسټډ کمپنیز دي که نه په ټوله دنیا کې ټولې کمپنۍ دي په هغې کې د مارکیټ کیپټل لحاظ سره اپل د ټولو نه په ټاپ باندې ده. مایکروسافټ ته وګورئ، میټا ته وګورئ او امازون ته وګورئ. یعنې په اسانو الفاظو کې موږ دا ویلی شو چې موږ سهار د خوبه راپاسو او خپل موبایل ته لاس ورسو نو که موبایل آیفون نه خو د اپل کمپنۍ دی د امریکې دی خو که آیفون نه نو موږ چې په دې کې کوم اپ کولاوو هغه د امریکې وي، ځکه چې واتساپ دی، فیسبوک دی او که انسټاګرام دی دا خو د میټا دی او د امریکا ده. که یوټیوب دی د امریکې دی، که ګوګل دی د امریکې دی، که مایکروسافټ دی نو هغه د امریکې دی. د امریکې د معیشت خو که موږ دا دومره زیات اوږد بحث نه کوو او صرف د امریکې ډالر ته وګورو نو موږ ته اندازه لګي چې د امریکې ډالر انټرنیشنل کرنسي ده چې د کیلیفورنیا چې د امریکې یو صوبه ده چې هلته ورته سټیټ ویلی شي د هغې جی ډي پي 3.9 ټریلیون ډالر ده. او که چېرې کیلیفورنیا یو آزاد ملک وي نو په دنیا کې به دا د جی ډي پي لحاظ سره په 5 نمبر باندې د هندوستان نه به مخکې